دوه منزله، اوه خونې یا اوه اتاقونه کې پکښې دي. د دې کور یوه ځانګړتیا بله دا هم ده چې دا د دې ځای څخه مستقیمه د کوټې لار لري. دا د اول منزل سالون، دغه یو اتاق دی 4 په 6 کې، ښایسته غټ تشناب او دواړه کموډونه کې پکښې دي. دغه اشپزخانه ده، ښایسته اشپزخانه، ښایسته سیلینګ، ښایسته کندیلان. نو نور ماشاءالله تاسو ته معلومیږي په ویډیو کې خپله. یم اتاق سو، دا ډېر ښایسته اتاق دی. واه ماشاءالله څونه ښایسته یخه زیرخانه ده. ټولو مهم شی په کور کې کوټه ده. دا کوټه ده د باندې څخه مستقیمه، تقریبا 1.20 سانتي لازینې غټې دي. کولر ورته کښېدی، تیارې اوبه ورته راغلي دي، او که چیرې مو سولري شوی دا د پیپ راتېر سوی دی. ښایسته ډیزاین، ښایسته لایټینګ لري. د شپې چې تاسو یې ووینئ، مخامخ یې ټانکۍ سو، تقریبا 8,000 لیټره ټانکۍ ده. دا کور خرڅ سوی دی. تاسو مځکه یا نمره لرئ، غواړئ چې داسې یو ښایسته کور پر جوړ کړئ، نو زما سره اړیکه ونیسئ. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار اول عینو مینه، دا زما وشاته چې وینئ یو ښایسته کوچنی سرای، 2 منزله، 7 خونې یا 7 اتاقونه کې پکښې دي. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې واست چې کله په اوله ورځ موږ دا کور شروع کوئ، چې اول کار یې شروع کېدی د اول منزل چت. نو ما ویډیو کړې وه چې مالدا د دا کور کار مو شروع کړی دی، بلکې هر ورور یا هر دوست هر ملګری چې غواړي زما سره تماس ونیسئ. تقریبا د دې کور کار شاوخوا 4 میاشتې ونیولې. نو په دا خاطر یو څه راڅخه وځنډېدی چې هغه وخت یخ و، نو رنګ یې ژر نه کېدی. نو دا کور چې دی په خاطر د دې ویډیو درته کومه چې تاسو دا زموږ د کورو د کار کیفیت وګورئ. کنې دا کور چې کله موږ رنګ شروع کوئ دا مو خرڅ کړی دی. صرف ویډیو د دې دپاره درته جوړومه، ملکه چیرې تاسو په عینو مینه کې غواړئ چې داسې یو ښایسته کورونه جوړ کړئ، مځکې یا نمرې لرئ او په هغه باندې یو ښایسته خپل د خوښې یعنې خپل د خوبو کور جوړ کړئ، نو زما سره اړیکه نیولی سئ. او که چیرې تاسو غواړئ مځکې رانیسئ، هم موږ تاسو ته ښایسته ښایسته مځکې رانیسو. نو زه به ورسم د خیره سره دا کور به په تاسو مکمل ووینم چې څو خونې لري، څو تشنابونه لري، څو دهلیزونه لري، د سرای مخه، د کوټې لاره، انشاءالله ټوله ښه په ترتیب درته تشریح کومه. نو تاسو راځئ دا ویډیو را سره تعقیب کړئ. دا د کور مخه ده. د دې کور یوه ځانګړتیا بله دا هم ده چې دا د دې ځای څخه مستقیمه د کوټې لار لري. دا مکمل کور سو. دا د سرای عمومي دروازه ده، دا کوچنۍ دروازه ده، او دا هغه چمنۍ یا شنه ساحه ده. نو اوس کور ته ورځو دننه. ماشاءالله دا داسې یو ښایسته نقشه جوړ کور دی چې بیخي. نو د دغه ځای څه به کور زه درته تشریح کومه د خیره سره. دلته تاسو کولی سئ چې خپل یو غټ د ګیسو ډبه کښېږدئ، او له دغه ځای څخه دلته خپل ځای لري. د دې ځای څخه تاسو خپل ټول تعمیر ته ګیس ورکړئ، په اشپزخانو، په سالونو، په خونو کې. او دا چې دا د سرای غولی منځ یا د سرای احاطه ده چې تاسو کولی سئ 3-4 کوچني موټران ښه په اسانه سره ودروئ. او دا د سرای هغه بامپټۍ ده او دا عمومي دروازه ده. ماشاءالله ډېر ښایسته، دونه ښایسته نقشه ده چې تاسو یې ووینئ او دا زموږ کار را سره وګورئ. نو ورځو د خیره سره دننه. اول به ولاړ سمه د خیر اول منزل ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله دا دی د اول منزل سالون چې په دې کې یوه خونه یا اتاق، 2-3 اتاقونه دي او یوه دانه اشپزخانه کې پکښې ده. او دا لایټونه چې دي دا ګوم لایټ نو یو څه په کامره کې داسې ریشت کوي، خو دغسې په سترګو بیا نه وي. نو له دې د جملې څخه به دغه اول اتاق ته زه ورسمه. ماشاءالله دروازې وګورئ، نوې ماډل ښایسته دروازې دي. دغه یو اتاق دی 4 په 6 کې، او دغه یې تشناب دی، ښایسته غټ تشناب، او دواړه کموډونه کې پکښې دي. هم دا کموډ کې سته او هم جګ کموډ پکښې سته. تیار کلکین، رڼا داره مزاحمت خلاص. او اوس د خیر سره ورځمه بل اتاق ته. زه کوشش کوم چې په تاسو یې ووینم چې ستاسو سر په خلاص شي. د دې د جملې څخه به ولاړ سم اشپزخانې ته. او دغه اشپزخانه ده
ښایسته اشپزخانه، ښایسته سیلینګ مکمل تر چته پورې کاشي سوې، ډبله دوشي پکښې لګېدلې او په ایرانۍ های ګلاس تخته کې دغه المارۍ جوړې سوي دي. یعنې د مصرف د خوا څخه موږ هېڅ سپما نه ده پر کړې. تاسو یې وګورئ، دا الماریان یې وګورئ. دلته د ګیزر ځای دی په دغه کې دننه تاسو ګیزر ښوولی سئ. دا سوه اشپزخانه او ورځمه د خیر سره دوم اتاق ده او دا دی ماشاءالله بل اتاق. دا دوم اتاق سو. ټول اتاقونه یې ښایسته روښانه او په کلکینو کې د کولر دپاره پاینټونه او اوبه هم ورته راغلي. او که چیرې مو بیا ایسي لګوله، دلته تیار ساکټ درته بسته سوی دی، ایسي لګولی سي. ښایسته ښایسته لایټینګ، ښایسته کندیلان. نو نور ماشاءالله تاسو ته معلومیږي په ویډیو کې خپله چې څنګه کار سوی دی. او دغه تشنابونه دي. په دې کې اکثره تشنابونه چې دي هغه دواړه کموډونه لري، هم انګلیش لري او هم ساده لري. ټوله ښایسته فعاله. او د دې کور یوه بله خوبایي دا ده چې د دې ډېره غټه ټانکۍ ده پر بام. ښایسته ټانکۍ مو ورته جوړه کړې ده. او ورځمه د خیر سره درېیم اتاق ده. دغه یې درېیم اتاق سو. دا ډېر ښایسته اتاق دی او ښایسته پر کونج باندې کلکین لري. او کلکین یې دغه دی، یو دغه دی. او دا د دې هره خونه یې خپل تشناب لري. ډېر ښایسته ښایسته. په کامره کې به لا تاسو ته نسي معلوم، خو په سترګو باندې ډېر پراخ پراخ تشنابونه دي چې هم تاسو ګور دلته د برقي ګیزر کار ځینې اخیستلی سئ. مثلا داسې کار نسته چې تاسو وایاست چې دا باید کې سوی وای. دا سو د اول منزل 3 اتاقونه، یوه اشپزخانه. او اوس د خیره سره ځمه زیرخانې ته شوه کېږم. زیرخانیانو ماشاءالله په دا ګرمي کې بیخي خوند کوي. ډېرې اوسا ځینې او ډېر ښایسته د زیرخانې سالون. دا سو د زیرخانې سالونه. ښایسته پراخ سالون یې دی، ښه روښانه. کولر پاینټ هر څه لري. په کیو کندیلان کې بسته سوي دي او یوه دانه دوشي. ستاسو کولی سي که چیرې دلته میلمانه وو نو د دې دوشي څخه استفاده وکړئ. دلته هم ګوره یو اتاق، 2 اتاقه، 3 اتاقونه دي او دغه یوه کوټه یا میمنخانه د دې څخه کار اخیستلی سي چې زه ورسمه دننه بیا درښیم. نو انشاءالله ما لکه څنګه چې ما درته وویل، ما د کیفیت له لحاظه دا داسې دروازې دي چې 5 کاله ضمانت لري. دا سوه اوله زیرخانه. داسې فکر به ونه کوئ تاسو چې دا د زیرخانه یي، ولې ښایسته روښانه. 2024 ماډل اپډیټ نقشه. ښایسته ښایسته سیلینګونه او رنګونه مو پکښې کړي دي. لاندې چې دی دا بیا ډریسینګ هم لري. دا تشنابونه، دا ډریسینګ دی او دا پاته سو تشناب دی، یا زیرخانې تشناب دی. او دلته مو اوپن ورته پرېښی دی چې د زیرخانې د تشناب هوا د باندې واوسي. په دې کې بیا یوازې دا جګ انګلیش کموډ دی. او راځو د خیر سره بلې زیرخانې ته. دا د ګور هر څه فعال. دا سوه بله زیرخانه. ماشاءالله څونه ښایسته یخه زیرخانه ده. داسې یخ باد پکښې چلیږي. دا زیرخانه سوه او دلته تاسو ښایسته کولر ورته کښېدی. بیا به نو د دې زیرخانې خوند تاسو وګورئ چې څونه یخه زیرخانه ده. او دا تشناب دی. مخامخ ډریسینګ، بیا به تاسو المارۍ پکښې جوړه کړئ. دا تشناب دی. ښایسته تشنابونه چې تاسو خپل کار ځینې اخیستلی سي. او دا پاته سو کلکین سو. دا 2 زیرخانې. ورځمه 3مې زیرخانې ته. دا سوه 3مه زیرخانه. نو د دې کور اکثره د سیلینګ ډیزاین دا شان یې ټوله په ما مربوط دي. اکثره شان یې ما ورته انتخاب کړي دي. د کندیلانو، سیلینګو دا شان رنګونه.
او د دغه دروازو یوه خوبایي دا ده چې دا ګوره دلته هم کلپېږي، دلته څو دانې کلپونه لري وینې، او دلته هم کلپېږي، لوړو لاندې هم کلپېږي. او اوس به د خیره سره ورسو کوټې ته چې دا د کور د خوا څخه لارې ده، د باندې له خوا څخه مستقیمه لار هم لري چې زموږ ستاسو دپاره تر ټولو مهم شی په کور کې کوټه ده. دا کوټه ده 4 په 7 کې کوټه سوه. نو چا چې رانیولی دی بس د هغه دې خدای روزي کړي، ډېر ښایسته کور دی. او دغه لاره چې ده د باندې څخه مستقیمه راغلې ده چې زه ورسم. دا سو ګوره لاره د کوټې د باندې څخه مستقیمه، تقریبا 1 متر و 20 سانتي لا ځینې غټې دي. او تشناب یې ډېر جالبه ځای دی د کوټې چې هېڅ مزاحمت به نه کوي. دا ګوره دلته تاسو یو موسیقال هم درولی سئ. دا تشناب سو د کوټې، دا وینې دا د کوټې د باندې لوړ ښایسته آزاد تشناب. دا دروازه چې بیا د چی دپاره ورکړې ده دا اوس درښیم. دا د کور د شا دپاره وینې، دا د کور د شا دپاره دا سرای چې دی موږ د دیوالو څخه را لرې کړی دی. دا په دې خاطر که چیرې دا ستاسو کولر ښوی، ګیزر پاینټونه دي دلته، ټوله سیسټمونه دلته شاته دي، د اشپزخانې او د تشنابو ګیزران. نو ما چې تر ټول مال د کولر دپاره اوبه پاینټ تیار راغلی، دغه دی کولر ورته کښېدی، تیارې اوبه ورته راغلي دي. او که چیرې مو سولري ښوی، دا د پیپ راتېر سوی دی، د بامه څخه به ډایرکټ د شمسي یا د سولر لاین ورته راوړي، هغه به خپل کولر څخه استفاده وکړي. دغه یې ګوره د کوټې مستقیمه لار ده، او دا ښایسته ډیزاین، ښایسته لایټینګ لري د شپې چې تاسو یې ووینئ بیخي. او دا د باندې چې دی ښایسته ګرافي رنګ. وارې بیا زه بام ته هم پورته سمه. دا ظاهر یې ګوره داسې مکمل سر تر سره ټوله کړکینان لري چې ځینې یې ډېر ښایسته روښانه دي. نو دلته بیا تاسو کولی سئ چې خپل د بیټرۍ سیسټم سره برابر کړئ. دلته ټوله شیان کښېږدي. دغه یې ګوره بام ته یې مخامخ یې ټانکۍ سوه، تقریبا 7,000 لیټره ټانکۍ ده. او دا یې بام دی. زه هم په ټولو خونو زیرخانه او لوړ منزل بام ته پورته سوم، نو لږ یې سره ستړی کړم. نو دا و 2 منزله 7 اتاقه کور چې په دې کې تقریبا 2 اتاقه 5 په 4 کې دي. هغه نور ټول اتاقونه یې 6 په 4 کې دي. او کوټه یې تر هغه هم غټه ده، یوه دانه اشپزخانه لري، او هره خونه یې خپل تشناب لري. او ځینې خونه یې 2 کموډونه لري، هغه جګ او پیت دواړه، یعنې انګلیش ساده کموډونه دواړه لري. نو دا کور خرڅ سوی دی. ما تاسو ته وویل چې بس کم حاجي صاحب چې و یا ګراک چې و چې رالی، بس په 15 دقیقې کې وویل وایي نور بس زما خوښ دی. نو دا د خدای پاک د هغه روزي کې. نو انشاءالله زموږ نور کارونه هم شروع دي. نو که چیرې تاسو مځکه یا نمره لرئ، غواړئ چې داسې یو ښایسته کور پر جوړ کړئ، نو زما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله زه بیا په وټساپ کې مکمل معلومات درکوم. زما نمبر پر سکرین باندې شته. بس خدای پاک دې وکړي چې زموږ دغه کور ستاسو خوښ سوی، او نقشه مو خوښه سوي، د رنګو انتخاب مو خوښ سوی، سیلینګ ډیزاین، کندیلان ډیزاینونه مو خوښ سوي. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې. الله په امان.